سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پام راګرځوم ګرانو لیدونکو د نن ورځو ډیرو مهمو خو لاندو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستانی پوز وایي تیره یوه میاشت شمالي وزیرستان کې 13 پوځیان وژل شوي. پاکستانی پوز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تیره یوه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې 12 ترهګریزې پیښې رامنځته شوي دي چې پر مهال 13 پوځیان 8 ترهګر او 15 عام وګړي وژل شوي دي. د پوز تر خبرپاڼې وروسته ځایي خلکو ویلي د پیښې د پاکستان د څارګرې ادارې په مرسته ترسره کیږي او ادعا کوي چې د دې پیښو له امله تر امنیتي ځواکونو ډیر ملکي وګړي زیانمن شوي دي. ځایي خلک وایي پاکستان له دې امله په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې ورته کړنې ترسره کوي چې هلته د پښتنو او بلوڅو خوځښتونه غلي کړي. وسلوالو طالبانو د خپلو مشرانو په اړه په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان په وخت خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د دوی مشران سالم دي او کوم یو په کرونا نه دی اخته شوی. نوموړي د خبره هم رد کړي چې ګواکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کرونا د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. په آریان پالیسۍ نشریې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ملا هیبت الله لومړی په کرونا اخته شوی او وروسته یې د درملنې پر مهال سور کړې ده. په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر تر 14,000 واوښت. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 259 نورې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د سرچینې په خبره روغتیا وزارت په خپلو بېلابېلو لابراتوارونو کې لسګونه مشکوکې پیښې څېړلې چې د دې ډلې 259 مثبتې وې. په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 14,509 ته رسېدلی دی. امریکا وایي افغاني لوري د سولې پر راتلونکو اقداماتو خبرې کړې. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني مرستیالانو یې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې ویډیو کانفرنس کې زلمی خلیلزاد په کابل کې د ناټو ځواکونو عمومي قوماندان او د امریکا د سفارت شهرزاده پیر هم ګډون کړی و. مایک پامپیو ویلي چې یوازینۍ موخه یې افغانستان ته دایمي ثبات راوستل، دیموکراتیک او پیاوړی حکومت رامنځته کول او د امریکا او افغانستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو جوړول دي. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روانې چارې اوږده جګړه ختمه کړي. دواړو لورو د سولې پر راتلونکو اقداماتو د مذاکراتو پر ځایګي د جګړې پر اوسني وضعیت او د تاوتریخوالي د کمولو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. ارګ وایي چې دغه کنفرانسونه به دوام کوي او په راتلونکي غونډه کې به د سولې اوربند په اړه خبرې کیږي. شمالي وزیرستان کې سوداګرو د غلام خان بندر بندېدو غبرګون کې لاریون کړی. شمالي وزیرستان کې یو شمېر سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی نن او پرون په شمالي وزیرستان کې اعتراضونه کړي دي. وایي تېرو 2 میاشتو راهیسې د پولې د غړ ته په لسګونه موټر او تجارتي توکي بند پاتې دي. پاکستاني حکومت د 13 مارچ میاشتې په 14مه نیټه دا لاره د کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي په موخه تړلې ده. او په تلو کې وروستی خبر مده چې د پاکستاني پیغلې ملالۍ یوسفزۍ په امریکا کې روان نارینونه څخه ملاتړ کړی دی. لیدونکو دا د نن ورځې مهم خبرونه. تر بیا ښه وختونه.